بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم غنی خان پخت اکیډمي ته طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګورو د مننه تاسو له خیم چې تاسو به وی ال سی میډیا پلیئر څنګه ریسیټ کوئ. سموده چې موږ وی ال سی میډیا پلیئر استعمال کوو نو دې کې چې دی موږ سره ایرر پیدا شي. موږ چې ویډیو پلی کوو نو هغه موږ سره نه پلی کېږي، ایرر ورکوي او چې دی موږ سره وی ال سی میډیا پلیئر چې ډېر زیات سلو شي. زه به تاسو له خیم چې تاسو به وی ال سی میډیا پلیئر څنګه ریسیټ کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو نوټیفیکیشن ریکویسټ دی، که چېرته تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به چې دی وی ال سی میډیا پلیئر اوپن کړو. چې وی ال سی میډیا پلیئر اوپن کړو نه پس چې په ټولز باندې کلیک کړو. چې په ټولز کلیک کړو نه پس چې په پرفارمنس باندې کلیک کړو. چې په پرفارمنس باندې کلیک کړو آینه پس چې دلته ښکته راشي موږ سره به لیکلي ریسیټ پرفارمنس. نو موږ به په دې باندې کلیک کړو. چې په هغې کلیک کړو نو لکه ما ته وایي یو آر شور ډو یو وانټ ټو ریسیټ یور وی ال سی میډیا پلیئر. نو په دې باندې به چې دی موږ اوکې باندې به چې دلته کې کلیک کړو. چې په اوکې باندې کلیک کړو نو موږ سره چې دی وی ال سی میډیا پلیئر چې دی جوړ کپنی چې کوم سیټینګ دی هغې ته لاړو. دا ملګرو یو وړه شانتې ویډیو ما ویل چې تاسو سره شیر کړم. که خوښه مو وي نو لایک هم کوئ، شیر هم کوئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کوئ. د ویډیو باره کې مو سره وي ما ته په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.